په کندهار کې د شهیدانو چوک څخه تر چوک مدد پورې عمومي سړک لاره ده او زه چې اوس یم دا د صرافۍ مارکیټ مخکې. نو خیره بله ورځ راغلم صرافۍ ته، ول جوازونه را سره دي، موږ د کار اجازه نه لرو، د شاګردانو پیسې راباندې تاوان دي. نو په کندهار کې دغه قاسم په دې خاطر وکړله چې په کندهار کې تازه داسې ځایونه جوړېږي لکه هغه نوې په اصطلاح بلډینګونه جوړېږي. موږ به هم باره داسې ښار لور لکه د دوبۍ ده چې فقط پانګوال و دې ته زړه ښه کړي چې افغانستان کې پانګونه وکړي، مارکیټ چې جوړ کړي کاروباریان دپاره څه تخفیف په هره برخه کې د دفتر نیولو یا دوکانو دپاره، او دغسې په نور ټکنالوژي په برخه کې پرمختګونه به زه هم د کندهار دپاره د دې پیلامه سي چې یو څه دغه وکړي، پرمختګ رامنځته سي. نو موږ په چوک مدد باندې دا د نړۍ نقشه خو نو د رخشان صاحب رسم کړې ده، خدای جمال سي اوس په وطن کې نسته. بله خبر د انټرنیټ و نن زه کله نه کله چې دفتر ته شی لیږم نو تر ټولو غټ مشکل یا ننګونه دا ده چې انټرنیټ کمزوري. ما نن 3 GB انټرنیټ په 2500 MB ویډیو اپلوډولو کې ختم کړی، یعنی نن یوې ته به ورسېدی بیا به راشاته سو، بیا به اپلوډینګ اضافه شروع سو، نو 3 GB انټرنیټ یې را ختم کړي. دا په دې نه وایم چې زه د انټرنیټ په کیسه کې یم، کار یې نه کوي، کمزوري و. د هغه تر څنګ سلام شبکه هم د سلام شبکې سیم کارت هم را سره دی، په هغه کې مې هم انټرنیټ فعاله کړی دی، هغه هم کمزوري و. دفتري انټرنیټونه کله ناکله خراب وي کله سم وي، نو هغه متل دی وایي د دیشو بیزو د 500 ځنځیر د ځان سره یوړي. موږ هم په زیاتو برخو کې دغسې مشکلات لرو چې د دیشو بیزو هم پیدا کړي، باره هغه د 500 ځنځیر د ځان سره یوسي، یو وخت په بیزو تاوانیان سوي، بیا هغه ځنځیر چې ته بل ځای کې په ښه راځي هغه د لاس څخه ووځي. نو دا عیدګاه دروازې ته راورسېدلو، زه کله نه کله راورسېږم، دا خلقه شریفه یو د خواست لاس پورته کړو، خدای دې ټولو مسلمانانو کارونه سم کړي، په وطن کې دې د آبادۍ خبرونه ډېر سي، د خلکو اقتصادي مشکلات یې راپسې، اخوت ورورګلوۍ دې ټینګه سي. موږ په ټولنه کې ډېر زیات مشکلات په دې کې لرو چې یو د بل نه سره مني، که چیرې یو چا د رابل اضافه پیسې پیدا کړي هم یې بل نه مني، که یو چا ښه موټر رانیوي هم دا بل د سترګو بد ایسي. دغه مشکلات زموږ په ټولنه کې شته. که چیرې موږ یو بل سره وزغمل، د پرمختګو د ښه نظریو او د تعلیم په برخه کې یو څوک مخته و، د هغه احترام وساتو او په حقیقت سره یې وستایو چې دغه نفر تر ما پورته دی، تر ما اضافه دی، احترام کول یې پکار دی، بیا نو ډېر ښه خوند کوي او موږ به آباد به یو، سوکاله ژوند به ولرو. هغه کم داخلي مشکلات چې موږ په خپله ژبه، په خپل کلتور او خپل منځو کې سره لرو، هغه به له منځه تللي. متاسفانه په زیات کې ځوانان ډېر احساساتیان دي. زما په شمول بیا ووایم څه وکړو، نو هغه د حل لاره یې که چیرې په هم کې په لوړه کچه کار باندې وسي، زه به هم برخمن سوی یم، که شرطه به کچه په راتلونکي ځوانه کېږي هغه به هم ځینې برخمنه سوي، او د وطن د خلکو د سوکاله ژوند لپاره به هم یو ښه ذریعه جوړه سوي. نو موږ راورسېدلو شنو ګمبدو ته. کندهار کې مشهوره لاره ده او دا ګمبچې ډېرې مشهوره دي په کندهار کې. د ښار کوڅې خو نو ډېر ښه خوند کوي، بیا د خپل وطن د خپل ولایت نور ځینې شیان شته د زغملو نه دي، ځینې به زغمونو، پر ډېر موضوعاتو به نه غږېږو، ویډیو اضافه نه شي. دا د زه اشارې ته ودرېدلم، دا ښه سړی یم، مراته ومه. کندهار ښار د ښکلا تر څنګ ډېره ګڼه ګوڼه پیدا کړې ده، د بدو سترګو دې په امان د وطن هر کونج. موټرسایکلان ډېر دي. خیر ژمی را روان دي، کچې څه کمیږي.
په کندهار کې وایي داسې وختونه وو چې په چارسو کې یو نفر ناست ول، که چیرې په 10 دقیقې کې 10 نفره تېر شول، زه تا ته 1000 افغانۍ درکوم مثلا. دا شرطونه سره ول کېدله، په 10 دقیقې کې 10 نفره نه تېرېده په چارسو کې. د وطن ټولې کوڅې لارې ښارونه خالي وه، وطن جګړو ناامني و دې شیانو په سر اخیستي وو. وینې دا د 20 کاله څخه هاخواته خبرې دي. اوس پر هر قدم باندې 20 کس خو په حساب ولاړ دي او شته. دا دې راورسېد. نو زه چې کله په کندهار ښار کې سودا کومه، نو هغه سودا د پرچون هر شی چې د کفایت الله سټور څخه دا نو کېدای شي ډېر تور معلوم وي، تر جخوجي چې راتېر سي دلې موقعیت لري.